د روزي ډیر فضایل دي. بعض فضایل ته به زه اشاره کوم چې تاسو پته ولګي چې دا څومره اوچت عبادت ده. صحیح مسلم کې یو حدیث راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف، د آدم د بچی هر عمل چې دی الله دو چنده کوي. در الله سبحانه وتعالى رحمت ده. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. الله وی چې څوک نیکی راوړي نو موږ بوله بدله د لسو ورکو، د لسو نیکانو، او چې څوک ګناه راوړي یو دا یوې ګناه به بدله ورکو. اوس که الله سبحانه وتعالی دا بدیان هم د قشان ډیرولې نو موږ به څه حال وې، تباہ و برباد شوی وې. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې هر عمل چې دو چند کیږي الحسنة ب10 امثالها، یو نیکی لسند کې الله سبحانه وتعالی الى 700 ضعف او وسوت الله رسي. الله دې رحمت وګوري. لکه یو نیکی چې وکړه لکه وسو نیکیانی چې وکړي. قال الله عز وجل، رسول سموي الله وي الا الصوم، سوى دروجينا فانه لي، ودروجي زما لپاره ده، دا خاص عمل له. نو سوال دا دی چې دا بندگی خطوله موږ رب العالمین د لپاره کو، دا روزي په کول الله خاص کوي. جواب دا غي دا دی چې دا یو داسې عبادت ته د روزه چې د دې پته صرف رب العالمین ته ده او دا غي نه بد بیت ته ده. بس دریم کې سدي پته نه لګي. یو سره ماسپخین کې راوته زما روزه ده، کور کې ډوډۍ وخوړ ته پته لګي. یو سره پټ شه د وبس کې په پټه ته پته لګي نه. ذکر الله سبحانه وتعالى دا عبادت د ځان لپاره خاص کړی دی. الا الصوم فانه لي، الله وی زمانه پر وانا اجزي به، نداغي اجر بزور کوم غزته واستخیمنه. دا وسومره غټ اجري چې رب العالمین پټ ساتل دي. دویم فضیلت جابر رضی الله عنه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الصيام جنه، روزه چې دا ډال او ډال د سره پاره دي یستجن بها العبد من النار، د جهنم نه به بنده ځان بچ کولې شي. یعنی دا روزه ته ونی سي ځان سره او مخې ته د جهنم ووري، یعنی جهنم د ور پتا نه لګي. دا دوه اوچت عبادت دی. د انسان دغه نه بچ کی د ور نه، او دا انسان بچ کی د شهوت نه. د شهوت نه چې څومره غلط کارونه جوړيږي، زنا، بد نظر، غلط سوچ، دا روزه به ته بچ کی. باغی باندې دلیل له رسول صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب، ای ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فليتزوج، تاسو کې چې څوک واده کولی شي او طاقت یې نو واده دی لازم وکړي. فانه اغض للبصر واحسن الفرج، وی د دې واده د فائدې ده چې د سترګو حفاظت وکړي او د عورت خیال به کې ساتل کېږي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او که څوک واده نشي کولای نو روزي دي نشي. فانه له وجاء، وی د روزي به حفاظت کوي د دې سترګو او د عورت. او دغه تجربه خبره چې کله سړی روزي نیولي نه د سوچ، نظر، عورت دا بالکل د حرام طرف ته نه ځي. دریم فضیلت روزه چې د انسان نه ګناهونه ریږي. حدیث کې راځي او امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. و یو رمضان د بل رمضان پورې، یعنی ته تیر شوی کال روزي نیولې دي او اوس د بل روان دی، بل میاشت روان دی د روزي ده. د دې دوه میاشتو په منځ کې چې څومره ګناهونه دي، واړه ګناهونه، هغه ټول الله سبحانه وتعالی سي بخي چې د دوه روزي په تابع راځي. الله سبحانه وتعالی ستاسو ټول ګناهونه بخي. څومره فضیلت دي د دې میاشتو د روزي. یو فضیلت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامه. قرآن او روزه د بنده د پر شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې. په هغه ورځ باندې چې 50,000 کال به خلک ولاړي. آدم علیه السلام پسې بلاړ شي، ابراهیم علیه السلام پسې بلاړ شي، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول به انکار کوي. په دغه سخت موقف کې د روزه او قرآن د مستا شفاعت کوي. خو په شرط د دې چې ته دوی سره وفا وکړي. یقول الصيام، روزه به الله ته وایي
چې الله دا سره وبخ الله وو ته ولي تر دې شفاعت کې ويا رب اي زمن ربا روجب الله ته وي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه. الله زما د لاسد خوراک نه دی کړي، زما د لاسد خپل شهوت پرې خو دی، یا الله نو زما د شفاعت قبول کا. الله بل شفاعت قبول کی. ويقول القرآن قرآن بوي چې الله شفاعت دی وبخه ولي نو قرآن بل ته چې یا رب ای زما ربا. قرآن بل سبحانه وتعالى دا خبره کې منعته النوم بالليل، یا الله زما د لاسد د شپې خوبونه نه دي کړي، ټول شپه ولاړو په تهجد کې به زما تلاوت کوو، په تهجد کې به قرآن نه د خوبونه نه دي کړي، نو زما شفاعت قبول کړي الله سبحانه وتعالى بوله. رسول الله په حدیث کې چې دوه شفاعت به قبول شي. د دې روزي فضیلت یو بل فضیلت ورته وایو. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، دا حدیث صحیحین کې دی، للصائم فرحتان يفرحهما. د روزتي سړي لپاره دوه خوشالیاں دي چې دته ملاوي، دوه غټي خوشالیاں دي. اولنی خوشالي اذا افطر فرح بفطره، کله چې روزه ماته کې دغه ټیم کړي خوشاله تګي شوی وګي شوی نه، کله چې وبوس کې د یخي او د خوراکو کې د معده ډکه شي خوشاله شي، دا خوشالي ته پوس مکو اسمره خوشالي خود دینه غټه خوشالي. و اذا لقي ربه وبكم ورچ خپل رب سره ملاوي شي فرح بصومه، نه غرض په روزه باندې ډېر خوشالي. دوه خوشالي یو په دنیا کې ده، ما خام ټیم کې دته ملاوي. دویمه خوشحالي په هغه ورځ باندې به ملاويږي چې په ورځو په خلکو باندې ډېری سختي او په د باندې به خوشحالي اروجه بخپل التویني. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی والذي نفس محمد بيده، هغه ذات مې د قسمی د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وې د روجتي سړي د خلینې چې کم بنزي د الله په نسبانه د مشکو د عنبر د بن چې د خوګ دی. حالکه د غبین خو تاسو د میدی بینی اس خبل خونی الله سبحانه وتعالى چې د درجه ور کړی د بدی چې د عبادت ډیر اوچت دی. یو حدیث کې راځي سهل ابن سعد رضی الله حدیث ته وان فی الجنه بابا، رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې یو دروازه ده یقال له الریان، دې دروازې ته سوې ریان، دې دروازې نوم دی يدخل منه الصائمون يوم القيامه. بدغه باندې بسې پروجتيان زنده نزي یو قیامت په ورځ باندې لا يدخل منه احد غيرهم، داونه لو بګیدنه نسوک نشیت. يقال دا आवाज بوش د قیامت په ورځ اين الصائمون، اچي شو روجي چې نیولې اروجتيان چې شو الله لپاره چې روجي نشي پرزي نفلي، دا आवाज بوشي رسول الله فيقومون پابسي وي منګي فيدخلون الجنه. فاذا دخلوا کله چې ورننوزي نور خلک هم کوشش کوي چې موږ ورننوته جنت ته اوچت نعمتونه. رسول الله اغلق چې څنګه دی وردن شي الله سبحانه وتعالى دروازه بند کړي چې دا د دې خلکو لپاره خاص دروازه و څوک چې روجي نشي. یو فضیلت دی ده ابو امامه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه وقلت يا رسول الله، وما رسول الله يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، دې خبر ما ته وخه چې الله پر پیدا کی ګټه لراکی. چې مختصر غونډه کې تاسو وکړو ولډې درون ته پوښتې یا رسول الله دې کار ته وخه کنه چې فائدہ لراکی، بس سوچه فائدہ خساره پکې نه. رسول الله ته ها به خو دې عمل وخایو تتبعو خو دې عمل سامل عليك بالصوم، روجي ډېری نشه دې کې سوچه فائدہ پروجو کې سوچه فائدہ ده، نقصان پکې نشتی. رسول الله فانه لا مثل له، د دې په شان عبادت وي په عبادتونو کې نشتی، روجي په شان عبادت په عبادتونو کې نشتی. والله کده سلف و سیرت تلاړي کنه غوچ به روجو باندې څومره مهینو تباریان شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه کله چې وفات کېدو نو بجړا شو، او دا غي انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت پر ورځ به د امت علماونو مخ کې ولاړي، اولنې عالم په دې امت کې چې قیامت پر ورځ به ولاړي به سو کې معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله مړ کېدو بجړا شو. مرګ ورته معاذ په دنیا به کې سجاړي، هغه به بل تداوی دنیا به کې سجاړي.
هغه چې نه په دنیا پسې نه جاړم دغه کې نه مچ په دنیا پسې جاړم نه به بس پسې جاړي وی په دریو خبرو پسې جاړم چې د دریو به ماته نه ملایوي اولنې وی د جمی غوږ د شپې چې موږ چې په تهجد کول د جمی وګدې شپې د خلکو ته په تاریان شي وی دویم وی د علماو په مجلس پسې د علماو سره کېناستو هغه سره بحث وکړه مسله به مې زده کړه د خوږې خبرې به موږ اورېدې دریم او د وړي هغه وګدې ورځي موږ چې وروجي نیوي هغه پسې خپېږو خبرې ته خیال دی د وړي هغه وګدې ورځي او چې وروجي نیوي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان دي چې الله سبحانه وتعالى دغه دواګانې نه رد کوي چرته ولهم دوا نه رد کوي الامام العادل چې مسلمانانو مشري او عدل او انصاف والي دغه دوا الله سبحانه وتعالى قبلي دویم والصائم حتى يفطر او روجتي تر دې چې روزه ماته کی روزي د ماتولو پوری په دې منځ کې چې د څومره دواګانې کې د رب العالمین قبلي ودعوه المظلوم او د مظلوم سړي دوا